السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مظهر الله ما سره دی سید علي ساحل. سلامونه. دا زما دوست دی په وینکوور کاناډا کې او دواړه سره راغلي یو د بیچ سایډ ته او ناست یو. دا ښایسته اوبه او دا ښایسته ماحول جوړ دی. نو ما ویل چې راشه سید علي ساحل نه څه واورو د دې په خوږ اواز کې، ځکه چې دا یو شاعر هم دی او غزلې هم لیکي او وایي هم په خپل ښایسته اواز کې. نو یو څو ټپې شپې ساحل صاحب. یو دوې درې ټپې به درته ووایم. وایي پر مسافرو مې زړه سوی کړو خدایا، او پروردګار اوس دې زه مسافر کړمه، او پردي راوړي نه خپلېږي خدایا، او که د ماشوم په شانې وکې خدمتونه، مسافر خپل کلي ته پرېږدي او په انتظار ورته خوندې ناستې دینه، مسافر دې ډېره وکړل او راځه راځه روزي به خدای را رسوينا، او جانان په هیڅ نه رضا کېږي، د دروغجن ملا دې ورک سي تعویذونه، او مسافرۍ نه ستړی راغلې، اول دې مچکم که دې جیب ولټومه. ډېر زبردست، ډېر خوند یې وکړ. امید دی تاسو هم خوښ کړي. ډېره مننه ساحل صاحب. مننه. ژوندي اوسئ.